سلامونه د سکون رادیو درنو اوریدونکو او د خواله رسنیو خوشو کتونکو هله د شبه یاست. زه نصیر احمد فضلی یم. افغانستان له سریلانکا سره درې ورځنۍ لوبې سبا جمعه پیلوي. لومړۍ لوبه سبا سهار 9 بجې، دوهمه لوبه راتلونکي یکشنبه او وروستۍ پایلوبه به د چهارشنبې په ورځ ترسره کړي. افغانستان له سریلانکا سره څومره لوبې کړي؟ کومې لوبډلې ډېرې لوبې ګټلې او کومه لوبډله یې ښه مخینه لري؟ د افغانستان او سریلانکا دغه لوبو ته موږ لنډه کتنه کړې ده. تاسې دا معلومات راسره واورئ او وروستۍ کې له شاهریانو سره مرکې هم لرو، راسره اوسئ. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ لوبو تاریخ ته لنډه کتنه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې سره په عموم کې 4 نړیوالې شلوريزي سیالۍ ترسره کړې دي چې له منځه یې 3 سیالۍ سریلانکا ګټلې او یوازې یوه افغانستان ګټلې ده. د یادو سیالیو د ډیرو منډو جوړونکو په قطار کې افغان پیلیست توپوهونکی رحمان الله ګربز لومړی، بهنوکا راجا پاکسا دوهم او طلا کراتن دلشن دریم ځای کې قرار لري چې په ترتیب سره هر یو 155 و80 او 83 زیاتې منډې لري. د دغه لوبو د ډیرو ویکټو اخیستونکو په لیست کې مجيب الرحمن لومړی، وینندو حسرنګا دوهم، محمد نبی بیا دریم ځای کې شتون لري چې په نوبت سره هر یو 4 او 4 ډیرې ویکټې لري. افغانستان د نړیوالو شلوريزو لوبو په درجه بندۍ کې د 219 نمرو په درلودلو سره لسم مقام لري او سریلانکا بیا د 230 نمرو په درلودلو سره اتم مقام کې ځای لري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا لوبډلې سره په ټوله کې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې دي چې 4 سیالۍ سریلانکا ګټلې، 2 افغانستان ګټلې او یوه لوبه د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې ده. د یادو یو ورځنۍ لوبو د ډیرو منډو جوړونکو په لیست کې د افغان لوبډلې ځوان لوبغاړي ابراهیم زدران لومړی، رحمت شاه دوهم او نجیب الله زدران بیا دریم ځای کې قرار لري چې هر یو په ترتیب سره 228 206 او 201 ډیرې منډې لري. د دغه لوبو د زیاتو ویکټو اخیستونکو په درجه بندۍ کې تسارا پریرا لومړی، راشد خان دوهم او محمد نبی بیا دریم مقام کې قرار لري چې په ترتیب سره هر یو 10 9 او 8 زیاتې ویکټې ترلاسه کړي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د 88 نمرو په درلودلو سره اتم او د سریلانکا لوبډله بیا د 80 نمرو په درلودلو سره نم مقام لزان سره لري. څو ورځې مخکې افغان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا سره د یاد هیواد په کوربتوب د 3 یو ورځنیو لوبو لپاره یاد هیواد ته ولاړه او هلته د یادې لوبلړۍ لپاره خپل تمرینات پیل کړل. افغان او سریلانکایي لوبډلو دغه سیریز ته لا وړاندې خپل سکواډونه رسنیز کړل. د افغانستان په سکواډ کې حشمت الله شهیدي لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، محمد نبی اساخیل، راشد خان، نجیب الله زدران، فضل حق فاروقی، فرید ملک، مجيب الرحمن، رحمت شاه زرمتی، نور احمد لکنوال، عظمت الله عمرزی، اکرام علی خیل، عبدالرحمن او احتیاطي لوبغاړو کې بیا ګلبدین نایب، یامین احمدزی، ضیا اکبر او شهید کمال اخیستل سوي دي. د سریلانکا په سکواډ کې داسون شناکه کپتان، کوسال مندیز، پاتم نیسنکا، ډیموټ کورنارتن، چاریت اسلنکا، دننجیا ډیسلوا، مهیش تکشانا، وینندو حسرنگا، چمیکا کورنارتن، لاهیرو کومارا، کاسون راجیتا، متیش پاترینا، دوشن همینتا، دشمنتا چمیرا، انجلو میتیوس او سیدارا سمارا وکراما اخیستل سوي دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به د جون پر 2 د جمعې په ورځ سهار 9 بجې د سریلانکا په همبین ټوټا لوبغالي کې د سیریز لومړۍ لوبه ترسره کړي. بیا هم شراسي هله د معلومات مو د خوشي وړ ګرځېدلې وي. اوس هم زو د لشکرګاه ښار له یو شمېر اوسېدونکو سره مو د افغانستان او سریلانکا ترمنځ پر دغه لوبلړۍ مرکې کړي دي. تاسې دغه مرکې راسره وګورئ. دا لوبې یقینا چې نه یوازې دا چې زه زیات ورته خوشبینه یم بلکې دا 3 یو ورځنیو لوبو ته موږ ټول هلمندوال بیا په تېره افغانان ډېر ورته خوشبینه او ډېر ورته خوشحاله یو. د خوش لوبغاړي خو تم ډېره ګربز ته ده او محمد نبی اساخیل خو هم ډېر ښه لوبه کوي. زموږ ټول لوبغاړي چې دي یقینا د ستایلو دي او ټول یقینا ډېر ښه لوبه کوي. واقعیت ورځنیو لوبو ته زه ډېر خوشحاله یم او غواړم چې داسې نورې لوبې هم افغانستان د نورو هیوادو سره وکړي. دا چې د کرکټ په راسته کې ډېر یو غټ ګام دی ځکه چې افغانستان د نورو هیوادو سره ډېر قوي ټیمانو سره لوبه ونیسي. د دوی وړتیا، د دوی هغه صبر، حوصله ښکارندوی خبره چې د افغانستان پیشرفت په اړه به ډېر زیات پیشرفت وکړي کرکټ کې. ټول مې د خوښ لوبغاړي دی، بالخصوص چا سره ډېره مینه لرم هغه راشد خان دی، محمد نبی دی، ګربز دی او داسې نور لوبغاړي ټولو سره مینه مې ده
ځکه هر یو زموږ د ستوری دی د افغانستان په سطح باندې، او بله تنها نه چې د افغانستان په سطح دوی سټار دي، د نړۍ په سطح دوی ډېر زیات لوبېږي. که د IPL وګورو، PCL وګورو او داسې نور لیګونه وګورو، دوی پکې ډېر زیات لوبېږي او ډېر زیات لوړ استعدادونه لري. دوی همیش افغانستان ته، نړۍ ته ډېر زیات کارکردګي کړې ده. والله نو ښه دی چې زموږ افغانان ولوبېږي او ډېر مینهوال لري د هلمند کې. نو موږ هم غواړو چې ورته خوشحاله وي، ډېر ورته خوشبینه یو. دومره خوشحاله یم چې زموږ افغانان چې دغه لایقت ودرلودی چې زه نړۍ ته دلته لوبې کوي، او بیا خوشحاله کېږم چې زموږ هر افغانۍ لوبه وګټي. یوازې مشخص سړی نه دی چې د پلانکۍ مشخص دی موږ ته دا لوبه دغه کړي. د هر افغاني څخه زه خوشحاله یم چې هر افغانۍ موږ ته مډال راوړي، موږ ویاړ دی. هیله ده د ښاریانو مرکې مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. دا و ځانګړی پکیج چې ما درته وړاندې کړ. تر یو بل داسې پکیج ته ماته پر همدې ځای اجازه راکړئ.